چې وایي په زړه کې مې زرغون شولې اشنا د مرګ نه پس، په زړه کې مې زرغون شولې اشنا د مرګ نه پس، او ستا مینې خو نن وکړه انتها د مرګ نه پس. او افسوس چې په دنیا یې په ژوندون قدر ونه کړي، افسوس چې په دنیا یې په ژوندون قدر ونه کړي، هم هغه ورپسې کوي جړا د مرګ نه پس. او شاعر خو د قامونو د ذهنونو ترجمان وي، شاعر خو د قامونو د ذهنونو ترجمان وي، وصال به ولې نه یادوي دنیا د مرګ نه پس. او همبره ښه ژوندون په دې دنیا کې تېرول دي چې خلک درپسې کوي دعا د مرګ نه پس. دا جاوید بھائی یو غزل دی چې هغې چې د خندا نه ډکه خوله راټولوله، هغې چې د خندا نه ډکه خوله راټولوله، نه ما مې د زړه ماته آیینه راټولوله. او په زلفو یې مخ پټ کو د حیا نه شرمېدله، په زلفو یې مخ پټ کو د حیا نه شرمېدله، په سر چې یې شلېدلې لوپټه راټولوله. او د پلار رضا کولو له د پلار د مرګ نه پس، د پلار رضا کولو له د پلار د مرګ نه پس، قمقل نن په کلي کې جرګه راټولوله. د پلار رضا کولو له د پلار د مرګ نه پس، قمقل نن په کلي کې جرګه راټولوله. او د علم برکت ته نه د کلي مشر جوړ کو، د علم برکت ته نه د کلي مشر جوړ کو، دې کس به زمونږ چم کې وظیفه راټولوله. د علم برکت ته نه د کلي مشر جوړ کو، دې کس به زمونږ چم کې وظیفه راټولوله. او د ځان سره بې حده شرمنده ومه جړل مې، د ځان سره بې حده شرمنده ومه جړل مې، بابا چې مې د ستړي ژوند قصه راټولوله. او وختونه د ځوانیو او موسم د پسرلیو، وختونه د ځوانیو او موسم د پسرلیو، عنبر خالی لاسو له گجره راټولوله. وای خپل ذهن د وهمونو په تیاره کې مساته، خپل ذهن د وهمونو په تیاره کې مساته، او د ښکلو محبت اړو په زړه کې مساته. او چې څنګه علم فرض دی هم دقسې پرده ده، چې څنګه علم فرض دی هم دقسې پرده ده، نو مولا د جینکو په مدرسه کې مساته. او چې تمه د بچی نه د ادب او سړیتوب کې، چې تمه د بچی نه د ادب او سړیتوب کې، نه د کلي خوشاټاري په حجره کې مساته. او په وخت کور ته راځه زما بچیه وخت خراب دی، په وخت کور ته راځه زما بچیه وخت خراب دی، تعلق دی د یارانو سره شپه کې مساته. او ځواني لاړله اوس خو مسافره کور ته راشه، ځواني لاړله اوس خو مسافره کور ته راشه، ما ټول عمر د یاد په مقبره کې مساته. او یخ کلیه چې مینه دې د زړه ورسره نشته، یخ کلیه چې مینه دې د زړه ورسره نشته، عنبر بیا په فریب او په دوکه کې مساته. بل یو غزل دی چې اسې په مونږه یې شلکۍ نورې په تین کې ساتي، اسې په مونږه یې شلکۍ نورې په تین کې ساتي، څه ظالمان دي چې سره زخر په ګبین کې ساتي. او ته ګوره نه چې هوښیاران خلک ته کار اخلي، ته ګوره نه چې هوښیاران خلک ته کار اخلي، کمزورې خلک په شاباس او فرین کې ساتي. او یوه ګرمي وي څه د سوات ملتان خبره نه وي، مشران فرق په غرمه او ماسپښین کې ساتي. او د خپل ملت او ترقۍ په خاطر تل همبره قامونه لچک په دستورو په عین کې ساتي. وای څومره په هنر خبره ختمه کی، څومره په هنر خبره ختمه کی، او خيار سړی د شر خبره ختمه کی. او خاندي د بیا راتلو وعده کی، او خاندي د بیا راتلو وعده کی، ښکلې څومره زر خبره ختمه کی. او ښه کوه یس یس کوه جی جی کوه، ښه کوه یس یس کوه جی جی کوه، پرېږده چې افسر خبره ختمه کړي. او ته چې د پلار فیصله نه منې،
ته چې د پلار فیصله نه منې بیا خو به دې سخر خبره ختمه کی او هار شي او یا پار شي د یو داو سره هار شي او یا پار شي د یو داو سره مړه جوارګر خبره ختمه کی او کله چې د خپل زړګي اظهار کوي کله چې د خپل زړګي اظهار کوي خوله کې د عنبر خبره ختمه کی. او بل یو غزل دی چې ستا فکر چې مې یاره د مزغونو وویستو ستا فکر چې مې یاره د مزغونو وویستو توتي د عمر قید مې د پنجرونو وویستو او اوس هغه احترام په اجره جماعت کې نشته اوس هغه احترام په اجره جماعت کې نشته لالچ د کلي مشر د جرګونو وویستو او په ډاګه چې کوڅه کې دی رقیب له غاړه ورکړه په ډاګه چې کوڅه کې دی رقیب له غاړه ورکړه عنبر خو دې د سترګو لګېدو نه وویستو. یو غزل دی چې څوک چې خپل ځان د چا د حسن سوداګر جوړ کړي څوک چې خپل ځان د چا د حسن سوداګر جوړ کړي دا لیونی هسې په زور ځان له شر جوړ کړي او د قام خادم شي چې د مور او پلار په لاس نه راځي د قام خادم شي چې د مور او پلار په لاس نه راځي دا خلک هغه کس د ټول کلي منبر جوړ کړي او چې مې پښتون بچې زلمی شي د تعلیم سره چې مې پښتون بچې زلمی شي د تعلیم سره په یونیورسټۍ او په کالج کې راله شر جوړ کړي او دا خو انسان دی چې د یو بلې نوړی بدي شي دا خو انسان دی چې د یو بلې نوړی بدي شي خلک د والو غوان ملګري په اخوره جوړ کړي او انسانیت ته پکې نه چې مال دولت پیدا کی د خپل بچی نه انجینیر جوړ کی ډاکټر جوړ کی انسانیت ته پکې نه خو چې دولت پیدا کی د خپل بچی نه انجینیر جوړ کی ډاکټر جوړ کی او لک صبر وکړه د دې غرونم دیوالونه تاوي لک صبر وکړه د دې غرونم دیوالونه تاوي دغه وکسترګې په یو ګوټ په ورله ور جوړ کړي او حرام حلال نه ګوري شخون حلال حرام نه ګوري شخون په دوانو جامو وخی دا بعضې خلک خو د ځانه ځناور جوړ کړي او چې بل ته غوږ نه ږدي او خپل ذهن کار نه کوي چې بل ته غوږ نه ږدي او خپل ذهن کار نه کوي نو دغه سړی دی د خیر چرې انتظار نه کوي چې بل ته غوږ نه ږدي او خپل ذهن کار نه کوي نو دغه سړی دی د خیر چرې انتظار نه کوي او چې ورته وایي ته خو ختم مې په تا څه شوي چې ورته وایي ته خو ختم مې په تا څه شوي د دې نه ښه ده چې پوښتنه د بیمار نه کوي او چې د سیپۍ او د ګوهر په قدر نه پوهېږي چې د سیپۍ او د ګوهر په قدر نه پوهېږي نو دغه کس دی د کونجکو کاروبار نه کوي او ښکلي اچرې خپل وعدې لوزونه نه پوره کوي ښکلي اچرې لوزونه نه پوره کوي عنبر ته وایه چې په ښکلو اعتبار نه کوي ښه وي چې انسان په انسانانو کې رښتې وکړي ښه وي چې انسان په انسانانو کې رښتې وکړي او ډېره زیاته ښه چې په خپلوانو کې رښتې وکړي او بعضې صورت سیرت کردار او ذات ته وګوري بعضې تش په نازو اداګانو کې رښتې وکړي بعضې صورت سیرت کردار او ذات ته وګوري بعضې تش په نازو اداګانو کې رښتې وکړي او اوس مې د دې نوي کل په بعضې زلمو شک شلو اوس مې د دې نوي کل په بعضې زلمو شک شلو او ځان له به ډېر زر په اجړاګانو کې رښتې وکړي او ختمه کړي عنبره د خور لور زندگی ختمه کی عنبره د خور لور زندگی ختمه کی څوک چې د سورې په دشمنانو کې رښتې وکړي بهار او ګلستان زمونږه کلي ته راځي چې کله هم جانان زمونږه کلي ته راځي او چې خوږ اشنا مې نه نو د زړه باغ راله تالی کی چې خوږ اشنا مې نه نو د زړه باغ راله تالی کی په هغې ورځ خزان زمونږه
کلی ته راځي او د حرام او حلالو تمیز یو سړي ونه کو د حرام او حلالو تمیز یو سړي ونه کو بس هسې تبلیغیان زمونږه کلی ته راځي او زمونږ ترقي نه غواړي څه نور څه یې مطلب وي زمونږ ترقي نه غواړي څه نور څه یې مطلب وي چې کله انګریزان زمونږه کلی ته راځي وی خپلې پرېښودي د پردو سره رشتې پالي خپلې پرېښودي د پردو سره رشتې پالي او دا سړی څه د لیونو سره رشتې پالي او انسان یې بدې شي ته دې بدقسمتۍ ته ګوره انسان یې بدې شي ته دې بدقسمتۍ ته ګوره زمونږ د کلي خان د سپو سره رشتې پالي انسان یې بدې شي ته دې بدقسمتۍ ته ګوره او زمونږ د کلي خان د سپو سره رشتې پالي او انسانیت ته پکې نه وي چې مال دولت یې ډېري انسانیت ته پکې نه وي چې مال دولت یې ډېري دلته کې خلک د هغو سره رشتې پالي او چې تربیت کوي خیال صاحب و چې تربیت کوي د قام د نازولي بچو چې تربیت کوي د قام د نازولي بچو نو انبر ځکه د وړو سره رشتې پالي ډېره مهرباني الله عزت